بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې د نن ورځې درس نه د دوو نقطو ترمنځ فاصله دوه نقطې راکول شوې دي. یوه د کیمیاتو په سیستم کې موږ تاسې غواړو چې د هغو ترمنځ فاصله پیدا کړو. یوه د کیمیاتو سیستم موږ تاسې مخکې تشریح کړو. اوس راځو که چیرې یوه د کیمیاتو په سیستم کې دوه نقطې راکول شوې دي، مثلا دلته وي، بره دلته وي، یا هلته وي، دلته وي، د دوو ترمنځ فاصله موږ تاسې پیدا کړو. لومړی به موږ تاسې راسو دغه نقطې به درته پیدا کړو، بیا به وروسته دغه فارمولې لارې څخه موږ تاسې حل کړو، قیمت به پیدا کړو. پوینټ 1 اوله نقطه څو ده؟ 2 او 3 د ایکس محور باندې به موږ تاسې 2 واحد ولاړ شو، مثبت محور ده، او د واي محور به 3 واحد ورته ولاړ شو. دوه او درې د واي دا بل دوهمه نقطه منفي څلور او څو ده؟ مثبت 5. نو دا موږ تاسې په دوهمه روبه کې لرو. دا ایکس محور منفي او د واي محور مثبت پورته کړو. منفي څلور، منفي یو، منفي دوه، منفي درې، منفي څلور، او د واي محور مو پنځه واحده کړو. دغه نقطه موږ شي دوهمه نقطه څه شي؟ منفي څلور او پنځه. اوس نو په دغه ځای کې دلته موږ تاسې غواړو چې د دغو دوو نقطو ترمنځ فاصله دغه فاصله موږ تاسې پیدا کړو. دا فاصله څومره؟ مثلا دوه کورونه دي، دوه شناخته کورونه دي. یو ورځ مثلا یو ځای مېلمانه یاست، بله ورځ بل ځای مېلمانه یاست. اوس یا مثلا د بل چا کره څومره دی، نو له دغه ساحې څخه دغه ساحې پورې ته وایې چې دا څومره فاصله ده، آیا لرې ده که نږدې ده؟ ته کولی شې دا معلوم کړې دغه دغه فارمولې لارې څخه معلوم شي. دي یا ډسټنس مساوي کېږي x2 منفي x1 کل مربع مثبت y2 منفي y1 کل مربع. اوس نو په دغه ځای کې دا اول ما درته ویلي اوسي دا هر وخت د x محور باندې کېږي، دا بیا د y محور، دا هم د x او دا هم د y. اوس نو دا اوله نقطه کې دا x1 ده، دا هم y1. دوهمه نقطه کې به دغه x2 ده، دا هم y1. بس تنها د قیمتونو په فارمول کې وضع کوو نو خلاص. نو موږ تاسې لرو چې d مساوي کېږي x2 منفي x1 کل مربع مثبت y2 منفي y1 کل مربع تر مربع جذر ده. راځئ قیمت وضع کوو. x2 څو ده؟ 5. d به مساوي شي مربع باندې موږ تاسې هغه ساحه پیدا کړو. نو اوس x2 څو ده؟ x2 منفي 4. علامه منفي ده. x1 څو ده؟ 2 کل مربع مثبت y2 څو ده؟ 5. y2 5. علامه منفي ده. y1 څو ده؟ 3 کل مربع تر مربع جذر ده. اوس نو راځو نو ساده خپل عملیات سره راسو. که یو جلا جلا مربع کوو، که یو جمع تفریقه باندې سره ورسو، که دا اوس مربع کوي. اوس نو منفي 4 او منفي 2 به څو شي؟ منفي 4 کل مربع. دلته چې دا کل مربع څو کل مربع دا معنی کوي چې هم منفي علامه مربع کېږي، هم 4 مربع کېږي. جمع 5 منفي 3 به څو شي؟ 2. 2 مربع څو به شي؟ یعنې اوس بېل علامه مربع کوو، هغه ولې وکړو 2 مربع تر مربع جذر ده. بیا هم d مساوي څه ده؟ منفي 4. هر وخت چې منفي عدد په جفت باندې سره شي کېږي مثبت. اوس نو دلته دا به مثبت 4 مربع څو به شي؟ 4 مثبت 2 مربع څو به شي؟ 7 تر مربع جذر ده. اوس نو d به مساوي شي 4 جمع 4 دا هم 4 مربع شته. دلته اوس نو موږ تاسې د دې مربع جذر وباسو. که چیرې مثلا ثابتو قیمتو ته وګورو د 4 مربع جذر څو ده؟ 4.
او د نه څلوېښتو مربع چې دا څو ده؟ اووه ده. اوس په دا څلوېښت ده نه شپږ دېرش ده او نه هم نه څلوېښت ده. نو دا تقریبا تر شپږ په قیمت پورته وي او تر اووه راکتل تقریبا شپږ اشاریه درې یا شپږ اشاریه څلور دا شاوخوا قیمت ده. نو دا قیمت مساوي څه ده؟ مثلا تقریبا ورته وایم نور به تاسې بیا خپله باندې قیمت راوباسئ زه داسې تقریبي قیمت ورته لیکم. مثلا کېدای شي شپږ اشاریه څلور کیلومتره یا څلور اشاریه متره څلور اشاریه شپږ اشاریه څلور متره یا شپږ اشاریه څلور سانتي متره هر څه کېدای شي هغه باندې تاسو ټاکلی شئ. دا به تاسو دغه فاصله به تاسو ترلاسه کړئ. نو د دغو دوو نقطو ترمنځ فاصله به تاسو څومره ترلاسه کړئ؟ شپږ اشاریه څلور تقریبا یا شپږ اشاریه پنځه به وي یا شپږ اشاریه درې وي دغسې به وي. هغه نو بیا تاسو راوباسئ. سره خلاص نو دغه د موږ تاسې د دوو نقطو ترمنځ فاصله پیدا کولی شي د دغه فارمول په مرسته باندې په هر وخت کې موږ تاسې دغه فارمول په مرسته باندې د دغو دوو نقطو ترمنځ فاصله هره که دلته نقطه وي که دلته وي که دغه ځای دلته وي هر څه داسې وي د دغه فارمول په مرسته موږ تاسې پیدا کولی شو. سره خلاص کوم مشکل کومه پوښتنه بیا هم که څوک پوښتنه لري پوښتنه کولی شي او یا مثلا ځینې نور دوستان که چې مثلا د یوټیوب له لارې دا ویډیوګانې ګوري هغه کولی شي په دې اړه باندې نور پوښتنې کولی شي د کمنټو کې ولیکي او یا هم نور لارې کولی شي مکمل نورې پوښتنې لري د دې څخه علاوه هم کولی شي کمنټ کې ولیکي او انشاءالله موږ په تاسو تشریح